قسم دے د پورا کائنات نا د ټولو نه بهترین سینا هغه د چې د الله کلام پکې ځای شو د ټولې دنیا نه قیمتي هغه سترګې دي چې د الله په کلام گزارې شي هغه ژبه مبارکه لاسونه او خپې مبارکه چې د الله کلام مسکئ زما محترمو دا ګوره معمولی خبره نه ده تفسیر روح المعانی مستند تفسیر دا بسم الله الرحمن الرحیم تفسیر وګورو نورو تفاسیر دا واقعه نقل کړی ده د قرآن برکات سے دی د الله د نوم برکات سے دی د قرآن رڼا صدا دا قسم دې ډېره لویه خوش قسمتي ده د قرآن تعلیمات په دې محله کې شته کوم کور کې د قرآن تعلیمات شته په کوم کلي کې د قرآن تعلیمات شته دا کلی علاقه د فسق و فجور نه د تمام جرائمو نه به الله محفوظ ساتي د بسم الله الرحمن الرحیم تفسیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تا اللہ یو معجزہ دا پوح کرے وا چې د قبر حالات په ورته الله ښکارا کړ د قبر حالات په الله ورته وښود عیسی علیه السلام د معمول مطابق په یو اجیره تیریږي نظر واچولو په اجیره کې یو قبر دی باغی کې یو شدید عذاب قبر شروع دی یو شدید تکالیفو کې یو ځوان مبتلا دی پاہی سوران دے جڑا کئی عیسیٰ علیہ السلام ورد دعا کئی استغفار کئی بیا اللہ رب العالمین تا درخواست کئی چھے اللہ دا عذاب پہ کم کا دعا ورد کئی سمود آباد پدغا ادیرہ عیسیٰ علیہ السلام بیا تیرے گی نظر پدا قبر واچولو زما محترمو اغزوان سموده وړاندې د جهنم په بټۍ کې پروتو هغه ځوان چې سموده وړاندې عذاب قبر کې مبتلا و هغه پلار چې سموده وړاندې شدید تکلیف کې مبتلا و عیسی علیه السلام نظر واچولو هغه ځوان تر او تازه دی عذاب قبر نشتا هغه تکالیف نشتا هغه جړا نشتا هغه حالات نشتا هغه د اور بټۍ نشتا عیسی علیہ السلام حیران شو دا اللہ پا دربار کے عرض کے باری تعالی سمود اڑان دے دیکھے دا ازوان دے تکلیف کیوں مختلف تکالیف تا مخامخ تے رب العالمین افرمائل اے عیسیٰ سمود اڑان دے لا کس بے شک عذاب کے مبتلو تکالیف تا مخامخ ہو ودنشات دا گل پشان یوزوی پاتے شویو کلاغه خبر شروع کی کلاغه ګرځیدل شروع کو نمور دلاسه اونیو او جمعات ته راوستو مولانا صاحب ته راوستو قاری صاحب ته راوستو چې زما دی بچی ته د الله نوم زدکا زما دی بچی ته د الله ویناز دکا چې کله قاری صاحب کوه بچیا هوایا بسم الله الرحمن الرحیم هغه وړو کې معشوق بچی پکوکه جبا په وړه جبا دا اللہ رب ذل جلال والاکرام لوی نوم واغستو دا اللہ رحمت پا جوش کے رازی رب العالمین عذاب قبر فرشتو تا وی دا دی سڑینا دا دی پلارنا دی زواننا عذاب قبر پور تکا اگی عرض کئی باری تعالی ولی رب العالمین جواب ورکا چه نند دی زوان نند دی پلار نند دی مشر وڑو کی معشوم بچی پا وڑا جبا زمان لوی نوم واغستو چپلار تی عذاب ورکو مالا حیا رازی چپلار تی عذاب ورکو مالا حیا رازی تاسونا تا پوس کو ما پیو بسم اللہ اللہ دا پلار مغفرت گئی پیو بسم اللہ اللہ دا نکو مغفرت گئی پیو بسم اللہ اللہ دا کلمی والا مغفرت گئی پیو بسم اللہ دا یو مجرم اللہ مغفرت گئی بیا چې یو معشوم بچے هغه په ناظره د الله کلام زده کوي بیا چې یو معشوم بچے په حفظ باندې د الله کلام زده کوي بیا چې یو معشوم بچے د الله کلام تلاوت کوي اقرأ باسم ربک الذی خلق بیا چې یو معشوم بچے الحمدللہ رب العالمین
کړي بیا چې یو ماشوم بچي د قرآن تلاوت کوي بیا چې یو عالم د قرآن تفسیر کوي بیا چې یو شیخ الحدیث د قرآن وینا کوي بیا چې یو مفتی د قرآن تفسیر کوي بیا چې یو مبلغ د قرآن دعوت ورکوي بیا د قرآن وینا شروع ده دې مبلغ ته دې مفسر ته دې عالم ته دې قاری ته دې د الله الله وینا ته رب العالمین به څه ورکوي زما ستا سترګو نه دي کتلي رب وایي اعددت لعباد الصالحین ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ما د خپل مؤمن متقی دپاره هغه څه تیار کړي دي چې هغه مې سترګو کتلي دي د هغې باره کې نه غوږونو څه اورېدلي دي نه د چا په دماغو کې وهم او سوچ پیدا شوی دی چې الله څومره انعامات پیدا کړي دي د الله په نوم چې الله مغفرت کوي سوچ دې خبرې ته وکړه شیخ زکریا رحمه الله نقل کوي د امام احمد ابن حنبل رحمه الله په زمانه کې یو شرابي و د هغه نوم بشر حافي دی هره شپه به یې شرابو کې تېروله هره شپه به یې د الله په نافرمانۍ کې تېروله هره شپه به یې الله خفه کولو امام احمد ابن حنبل رحمه الله ته د الله زیارت کېږي رب ورته وایي ای احمده په بشر حافي زما سلام وایا امام صاحب سر تپوس کې بشر حافي څوک دی چا نه پېژنده په دویمه شپه بیا د الله زیارت کېږي احمده په بشر حافي زما سلام وایا امام صاحب رحمت الله علیه بیا تپوس کوي چې بشر حافي څوک دی چا ورته وی امام صاحب په دې نوم باندې خو څوک داسې نیک سړی نشته یو کس دی خو هغه په میخانه کې شرابخانه کې شپه ورځ په شرابو کې لتاړ دی د الله مجرم دی امام صاحب وی پته نه لګي دا به نه وي په درېیمه شپه بیا د الله زیارت وشه احمده په بشر حافي زما سلام وایا امام صاحب ځان سره یو رهبر ځان سره کړ محترمو چې کله میخانې ته لاړو بهر ولاړ دي دا کس دننه شرابخانې ته ور واستولو او ورته ووایه چې امام احمد دې غواړي زما محترمو ډېره قابل غور خبره ده د الله په نوم د یو مجرم مغفرت کېږي د الله د نوم قدر یې وکړه الله پې سلام رالیږي د الله نوم یې سینې سره ځای کړه الله پې سلام رالیږي الله رب العالمین نوم سره یې مینه وکړه الله پې سلام رالیږي د الله د نوم قدر یې وکړه الله پې سلام رالیږي محترمو بیا چې د الله کلام لوري بیا چې د الله کلام زده کې الله به څومره انعامات ورکوي چې کله هغه کس شرابخانې ته دننه ورغله ورته وی بشر حافي امام احمد رحمه الله دې غواړي د شرابو په نشه کې دی چې کله دا اواز تر غوږونو شو فوراً بهر را ووتو خلاصه کلام امام احمد ابن حنبل رحمه الله ورته وی بشر حافي الله دې پتا رحم وکړي ما ته دا ووایه ستا کوم داسې لوی عمل دی کوم داسې لوی عبادات کې چې درېیمه شپه ده احمد درېیمه شپه ده د الله رب ذوالجلال والاکرام زیارت کومه الله ما ته وایي په بشر حافي زما سلام وایا اے بشر حافي کوم داسې عبادات کې کومه داسې وظیفه کې یا کوم داسې جړا کې چې الله درېیمه شپه ده په تا سلام رالیږي بشر حافي په جړا شو ورته وی امام صاحب عمل خو زما تا ته معلومه دی چې تا اوس هم د شرابخانې نه بهر راوویستما زه عبادت نه کومه زه د الله یو ډېر لوی مجرم او ګنهګار یم خو امام صاحب رحمت الله علیه ته وایي ووره امام صاحب ما صرف د الله د نوم قدر وکړه زه شرابخانې ته چې کله ځمه نو ما سره په جیب کې د الله مبارک نوم دی هغه نوم بهر کېږدمه او زړه ته ویمه چې ته خو اسم مجرم یې ته خو اسم ګنهګار یې ته خو اسم د الله نافرمان یې نو د ګناه ځای ته د الله نوم ولې وړمه نو یو د الله د نوم قدر بشر حافي کوي هغه نه ولی کامل جوړ شو الله پې سلام رالیږي فضیل ابن عیاض رحمه الله شیخ زکریا رحمه الله ذکر کوي د به کور ته ټاکې اچولې یو شپه داسې راله چې پارسنګ یې لګولې دی په دیوال د پاسه ولاړ دی د غلا دپاره دننه
تلاوت آیات اوري الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله آیا د ایمان والو باندې تر اوسه لا هغه وخت نه دی راغلی چې د الله نه ویریږي د الله خشیت قبول کړي فضیل ابن عیاض جواب ورکړ او هغه وخت راغلی دی واپس شاته راکوشو سره د رفقا توبه وباسي توبه الله ته وویستا هغه توبه الله قبول کا زما محترمو فضیل ابن عیاض نه الله ولی کامل جوړ کو بیا الله عابد جوړ شو د حرمین شریفین یا عابد الحرمین د حرمین شریفین خادم جوړ شو نو رښتیاوي چې موتا د قرآن خدمت کو موتا د علماء خدمت کو موتا د دعوت خدمت کو موتا د تبلیغ والو خدمت کو موتا د الله والو خدمت کو موتا د جماعت خدمت کو موتا د فقراء خدمت کو موتا د پلار او مور خدمت کو موتا د الله د کلام خدمت کو نو الله به عزت راکړي کنه راکړي جواب راکړي اوچت आवाज سره الله به عزت راکړي کنه راکړي زما محترمو قرآن ټول دا ټول د عزت ډک کلام دی قرآن د الله خبرې دي د چا خبرې جواب راکړي اوچت आवाज سره چا خبرې دي دا فزکس کیمستري بایولوژي نه ده دا د پرایم منسٹر خبرې نه دي دا د صدر مملکت خبرې نه دي نن په دې علاقه کې که یو ایم پی ای ایم این ای راشي د هغه خبرې دپاره توجه شته نن که ناظم راشي ناظم اعلی هغه دپاره توجه شته نن که پرایم منسٹر خطاب کوي هغه ته توجه والا شته د الله کلام مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه فرمایي قرآن د الله خبرې دي توجه لږ راکئ رب العالمین دا قرآن رب دا قرآن جبریل ته ورکړو نزل به الروح الامین اے جبریل دا قرآن یوسا نزل علی محمد پا امام الانبیاء باندے دا قرآن نازل کا پا میاشت رمضان کے قرآن اللہ منترا علی گلو قرآن سراپا نجات تے قرآن سراپا عزت تے قرآن سراپا دا دنیا او دا آخرت کامیابی دا زما محترمو قرآن دا اللہ اغا کلام دے کل رب العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تورکو تفسیر ابن کثیر یو ډېره ښکلې خبره نقل کوي وی قرآن چې لا نازل شوی نه دی نو د عربو زندگی څه عجیبه وه د هغې زندګۍ مثالونه مونږ بار بار علماو نه اورېدلي دي دا خبره یاد وساتو محترمو نن که په دې معاشره کې زما د مشر قدر شته زما د پلار قدر شته زمونږ د مور قدر شته زمونږ د خویندو مقام شته زمونږ د سپین روبو مقام شته دا د قرآن رڼا ده دا د قرآن برکات دي د قرآن راتګ نه مخکې عربو کې یو جهالتو یو بربریتو یو صاحب راله د دواړو جهانو سردار ته مخې ته کېناسته او د الله پیغمبر ته وایي قربان یا رسول الله ما یو ډېر لوی ظلم کړی دی ما یو ډېر لوی جبر کړی دی ما یو ډېره لویه ګناه کړې ده آقا نامدار صلی الله علیه وسلم ورته وایي صاحبه ګناه دې بیان کا هغه جرم دې بیان کا دا خبره اکثر ځای کې زه کومه چې نن زموږ خور ته کوم مقام ملو دی د هغې په سر دا چادر په سر دی نن زموږ ځوانانو ته مقام ملو دی نن زموږ پلار ته مقام ملو دی نن زموږ مور ته مقام ملو دی نن زموږ خویندو ته حق ملو دی نن زموږ بیبیانو ته مقام ملو دی نن زموږ بچو ته مقام ملو دی نن بابا او ادې ته مقام ملو دی دا د قرآن برکات دی دا د قرآن رڼا ده که دا قرآن نه وی زموږ زندګي به ابتر وه بدتر وه د جهالت نه به ډکه وه د الله نه به لرې وه د قرآن نه به لرې وه د قرآن رڼا وګوره محترمو هغه صاحب آقا نامدار ته وایي قربان یا رسول الله زما جرم دا دی زمانه جاهلیت کې چې کله به د چا نارینه اولاد پیدا شو نو بیا به پروګراماتو خوشحالی به وي
بیا به یو بل ته مبارکبادي وه یا رسول الله او چې کله به زنانه اولاد پیدا شو کله به د چا بچی پیدا شوه کله به د چا لور پیدا شوه کله به د چا خور پیدا شوه یا رسول الله هغه واړه ماشومه بچی چمتې جاړه به په ځمکه کې دفن کا په ځمکه کې به یې ښخه کا په کومه خبره ابو جهل ابو لهب اخنس ابن شریق عاص ابن ویل د مکې لوی لوی سرداران هغوی دا پیغام خور کړی دی هغوی دا میسج کړی و که چا خپله بچی ژوندی دفن نه کا هغه ژوندی دفن کو یا رسول الله د په سفر باندې وما ما ته الله د ګل په شان لور راکا سموداباد چې رالمه هغه وړوکې ماشومه بچی ما نه خپلې مور پټه ساتلې وه زما بیبي ما نه پټه ساتلې وه چې کله ما ته پته ولګېده هغه ماشومه ډېره ښایسته وه الله ښایست هم ورکړی یا رسول الله وړې وړې خبرې شروع کړې وې ما سره بېتحاشه مینه کوله خپلې مور سره بېتحاشه مینه کوله یا رسول الله د هغه بچی محبت زما د بیبي په زړه کې کېناسته د هغه بچی محبت زما په ځیګر کې کېناسته هغه بچی سره به موږ ډېره زیاته مینه کوله یو طرف ته یا رسول الله د دغې بچی محبت زما په ځیګر کې کېناسته بل طرف ته یا رسول الله د ابو جهل هغه ظلم ما ته مخې ته شو د ابو جهل هغه جهالت ما ته مخې ته شو د ابو جهل هغه دمکۍ ما ته مخې ته شوې ما ته یې وې که دا دې دفن نه کا دا به دفن کوو یا رسول الله ما خپلې بیبي ته ووې دا وړوکې بچی تیاره کا دا په سیل او په چکر باندې بوزمه یا رسول الله خپلې مور دا وړوکې ماشومه بچی تیاره کا بنو سنګار یې ورته وکړه هغه وړوکې ماشومه بچی خپلې مور ته وایي چې چېرته ځو وی ما ورته وی چې بچی نن بابا سره په چکر لاړه شه بابا تاله چکر درکوي دا صاحب د الله پیغمبر ته داستان بیانوي واورئ زما خویندې به آواز اوري په الله قسم نن که زما خویندې محفوظ دي دا د قرآن رڼا ده نن که زما د بیبیانو عزت محفوظ دی دا د قرآن برکات دی نن زما د مور عزت محفوظ دی دا د قرآن برکات دی نن زما د پلار عزت او عظمت د اولاد په ځیګر کې پروت دی دا د قرآن برکات دی دا د علماو برکات دی الله دې د دې علماو سورې تا قیامت په مونږ باندې قایم او دایب وساتي وایي آمین یا رسول الله ما د ګل په شان بچی روانه کا وی زما ګوتې ونیوه ما ته وی بابا چېرته ځو ما هغه بچی ته وی بچی نن په سیل په چکر دې بوزمه یا رسول الله قربان یا رسول الله دا وړوکې ماشومه بچی په وړه ژبه ما سره خبرې کوي ما ورته وی بچی په چکر دې بوزمه یا رسول الله ما د یو دشتو بیابه د صحرا لاره مې ونیوه او چې کله هغه لاره څرته ختمه شوه نو ما کنده کنستل شروع کړ دا د ګل په شان وړوکي بچی دا د سپوږمۍ نه زیاته ښایسته الله ښایست او جمال ډېر ورکړی وی ما چې کله کنده کنستل شروع کړ یا رسول الله وی دا خاورې زما په پیزار پرېوتې وی دا وړوکي ماشومه بچی راله او زما پیزار یې پاک کړ بیا چې دا خوره مې نوره رایسته وی زما په تندي خوله راله هغه بچی په لوکټه باله خوله پاکوي کله زما کپړونه خوره پاکوي او کله زما پیزار پاکوي یا رسول الله چې دا کنده کله پوره شوه دا وړوکې ماشومه بچی پکې ما ودروله او ما خوره ورچول شروع کړ دا خوره تر نامه نامه چې کله راله اول دی بچی دا سوچ کولو چې کله بابا جان مې ما سره مذاق کوي بابا جان مې ما سره ټوکې کوي یا رسول الله چې کله دا خورې تر دې غړۍ غړۍ را ورسېدې دا ماشومه بچی په وړه په ژړا شوه او سلګۍ وهي ما ته وایي بابا جانه بأي ذنب قتلت فكما گناہ میں قتل کے فكما گناہ میں وجنے فكم جرم میں دفن کے بابا که ته په دې خفه کېږې چې زه ستا
بچی ما ژوندی پرېږده ټول عمر به تا کره در نشمه بابا که زما خوراک کپړه نشي پوره کولی ما ژوندی پرېږده ټول عمر به تا کره در نشمه یا رسول الله ما د هغه بچی سلګی هغې ته مې توجه ورنه که هغه وړوکې ماشومه بچی ما ته سلګی وهلې په دا قبر کې ما پې خاورې انبار کې او چې کله مې خاورو کې پټه که یو غټ کاڼی مې راوچت کو په دا سر را گزار کو هغې لاندې وړې وړې سلګۍ وهلې وفات شوه د الله پیغمبر په زار او قطار وجړل ورته وویې صاحبه دا جرم به دې الله معاف کړي خو تر کومه محمد رسول الله حیات وي زما مخې ته مه راځه زه د هغه بچی سلګۍ وړمه واورئ محترمو قرآن زمونږه عزت مونږ ته بیان که قرآن مونږ ته د خویندو مقام بیان که قرآن مونږ ته د میندو مقام بیان که قرآن مونږ ته د بابا او د دادا مقام بیان که قرآن مونږ ته د اولاد مقام بیان که د هغې باوجود هم خفه کېږو نه نن په دنیا کې په هر یتیم باندې د جړا والا شته نن په پلار د جړا والا شته خفه کېږو نه نن په بیبي د جړا والا شته نن که زوی وفات شي د جړا والا شته نن که لور وفات شي د جړا والا شته نن که بابا وفات شي د جړا والا شته خو یو قرآن ګوره یتیم پروت دی په دا تاخ کې نن قرآن پروت دی دوړې پې پرتې دي مونږ د کور څومره خیال ساتو مونږ د کور د معمولي کړکۍ څومره خیال ساتو مونږ د معمولي کارپېټ څومره خیال ساتو مونږ د دوکان څومره خیال ساتو مونږ د تجارت څومره خیال ساتو مونږ د خپلې ګېډې څومره خیال ساتو خو د الله کلام لکه د یتیمانو په تاخ کې پروت دی مونږ دا فکر نه کوو چې کوم خلک یې دا علما فکر کوي مونږ وایو دې څه خپل مقصد ته راغلي تبلیغ والا کوڅه په کوڅه ګرځي مونږ وایو دې خپل لالچ راوستي دي علما ځای په ځای بیان کوي مونږ وایو دې څه خپل لالچ راوستي دي په الله قسم په رب کعبه مې دې قسم وي نن چې تمامه دنیا کې د علماو خدمت شته د دې د اخلاص علامت او دلیل دا دی الحمدلله په تمامه دنیا کې یو محنت کوي که هغه د علم میدان دی علما سره فهرست دی وښایه هغه ځای ماته د علماو نه بغیر مونږ یو قدم نشو اخیستی د شریعت نه خلاف یو قدم زما محترمو دا هلاکت دی دا تباهي ده خفه کېږو نه نن دکاندار هغه ته خپل نقصان د دکان ښکاري نن زمیندار ته د پټي کماوښت کې نقصان ښکاري نن تاجر ته په تجارت کې د کماوښت نقصان ښکاري نن ملازم ته په کماوښت کې نقصان ښکاري خو صرف دا کمی مونږ نه محسوسوو چې مونږ د غیرو د علماو نه څومره لرې دا غیر ټول یو ځای شوي دي قسم دی دې علماو ته مونږ نه پرېږدي که دا علما د منځه وځي نن په تمامه دنیا کې د تبلیغ بول بالا دی دا کار علماو کړی دی مولانا الیاس صاحب رحمت الله علیه دا هغه مبارک محنت دی چې نن کوڅې کوڅې ته الله ورسولو نن خاندان ته الله ورسولو نن ځوان او بوډا ته الله ورسولو نن عرب او عجم ته الله ورسولو نن مشرق او مغرب ته شمال او جنوب ته الله ورسولو دا ګوره د علماو خدمات دی نن الحمدلله که زما ستا بچی قرآن زده کوي دا د علماو خدمات دی نن الحمدلله زما ستا بچی اخلاق زده کوي دا د علماو برکات دی نن که مونږه تجارت کې رهنمایي میلاویږي دا د علماو برکات دی ځای په ځای 24 ګنټې د علماو خدمات نو راځئ نن به یو قصد وکړو نن به یو عزم وکړو دا خپل بچي او دا مشران دا خپل زړونه دا به چاته ورکوو علماو ته به ورکوو انشاءالله څوک دا نیت کوي انشاءالله که مونږ دا خپل زړونه قسم دی دا هم دې علماو ته ورکړو زمونږ عبادات محفوظ شو زمونږ تجارت محفوظ شو زمونږ اولاد محفوظ شو زمونږ مال محفوظ شو زمونږ کورونه محفوظ شو زمونږ عزت محفوظ شو زمونږ نارینه او زنانه رب ته تمام جرایمونه وساتل که مونږ علماو له زړه ورکړه زړه څه جواب راکوي څه اوچت اواز سره څه بیا اوچت اواز سره څه زړه به ورکوو انشاءالله ورته لاس پورته کوو ټول به ورکوو یو به زړه ورکوو
او دویم به د زړه غوښې د اولاد به انشاءالله ورکو به انشاءالله تمام مدارس به آبادو اوچت اواز سره آبادو به انشاءالله مال سره اولاد سره د زړه وینې او غوښې سره دا مدارس به هم آبادو به انشاءالله او د دعوت کار به د خپلې زندګۍ مقصد ګرځو انشاءالله دا څومره مشران ناست دي د هغوی دپاره مدرسه د دعوت محنت دی د هغوی دپاره د محنت میدان د دعوت محنت دی دا ټول مشران به د دعوت په مدرسه کې داخله اخلو او دا خپل بچي به د علماو له انشاءالله ورکو به انشاءالله الله دې